د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د لالازار ادبي او هنري خپرونې زیاتو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیلهمن یم چې تېره اونۍ به مو په خیر او خوشحالۍ سره تېره کړي. د ژوند هره شیبه درته د خوښیو او نیکمرغیو څخه ډکه غواړو. زه حضرت یوسفزی یم او د لالازار بل کوربه یار محمد پردیس صاحب هم را سره دی او نن شپه نو را سره درې ښاغلي میلمانه هم شته او دوی به په وار تاسو ته خپل شعرونه ووایي. خو مخکې له دې چې میلمانه در وپېژنو خپل همکار پردیس صاحب ته هرکلی وایو. پردیس صاحب ستړی مه شي او هرکله راشي. ډیره مننه قدرمن یوسفزی صاحب ته او ټولو ناسو ملګرو ته درنو اوریدونکو ته او د لالازار ادبي خپرونې خوږو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم ټول به روغ اوسئ، ژوند به ښه تېرېږي او د لالازار لپاره کړی انتظار به د ټولو اوریدونکو پای ته رسېدلی وي. خوشحاله یو چې بیا لالازار ادبي خپرونې ته راوګرځېدو سره له خپلو درنو میلمنو او په میلمنو کې هم له خوږو او په میلمنو کې هم له خوږژبي ترنم ویونکي او له خوږو شاعرانو سره نو خپرونه خو یوسفزی صاحب پیل شوې ده، مشاعره به هم پکې پیلوو او که خوښه دي نو میلمانه هم د نن شپې د خپرونې اوریدونکو ته معرفي کړي. پردیس صاحب نن شپه موږ سره نو لکه څنګه چې ته ویني کریم باور صاحب چې ښه شاعر هم دی هم ناست دی او همت الله فاروقزی صاحب او عرفان الله قدرزیوال صاحب درې واړه ښاغلي میلمانه به خپل اوریدونکي په خپلو خوږو شعرونو ترنمونو به نازوي او د هغوی ادبي تنده به ماتوي او زموږ هیله دا ده چې اوریدونکي به زموږ خپرونه د پیل نه تر پایه اوري. قدرزیوال صاحب به ترنمونه کوي او فاروقزی صاحب او باور صاحب نه به دکلمې به ورنه اورو. ټولو ملګرو ته هرکلی وایو، خپرونې ته ستړي مه شئ. په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه یوسفزی صاحب، مهرباني سلامت سي، ډېره مننه. کورم ودان مننه. باور صاحب، فاروقزی صاحب او همدا ډول قدرزیوال صاحب کورم ودان چې زموږ دعوت مو مانه خپرونې ته راغلی. نو یوسفزی صاحب پیل کې به له تا نه څه واورو، د مشاعرې پیل به له تاسې وکړو، وروسته به بیا قدرزیوال صاحب ته راوګرځو، هغه نه به خوږ ترنم واورو. پردیس صاحب د خپرونې په دغه برخه کې البته په د مشاعرې په پیل کې به د جعفر الماس صاحب یو نظم اوریدونکو ته ولولو، هغه مور ته لیکلی او موږ به ولولو. ډېر به ښه شي. اخ نو زه دې داسې پرېښودمه چاته، څنګه اخ نو زه دې داسې پرېښودمه چاته، لکه سیوری ورک په هجوم کې له ځانه، لکه ډک محفل کې ناست سړی یوازې، لکه ډوبه خاموشي د ماښامونو، لکه سرې اوبلنې سترګې د مینو، لکه ګل شیتو سپرلي کې پاڼې پاڼې. اخ نو زه دې داسې پرېښودمه چاته، لکه څوک چې په خپل کور کې مسافر شي، لکه ژوند په چا له هرې خوا راتنګ شي، لکه څوک چې د دوزخ پر ژۍ ولاړ وي، لکه ستړی لاروی ورک بې منزله، لکه چا باندې چې شپه راشي صحرا کې. اخ نو زه دې داسې پرېښودمه چاته، زه به سر مورې د چا په زنګانه ږدم، څوک به ګوتې راته کاږي په ویښتو کې، زه به چاته تېرومه د ژوند ستړې، زه به چا سره د نیمو شپو کیسې کړم، څوک به ډاډ د ژوندانه راکوي ماته. اخ نو زه دې داسې پرېښودمه چاته، اخ نو زه دې داسې پرېښودمه چاته، زما څوک دي د خندا او د خبرو، څوک پوهیږي د دردونو په سندرو، مورې ته زما له ژونده وي خبره، ته زما له زړه دردمنده وي خبره. ای بیخي یوازې شوی یم قسم دی، ښه زه څنګه وکړم څه نه راټولیږي، بې له تا مې په چا زړه نه راټولیږي، اوس د هیچا د مزې نشته په کور کې، اوس د خونه کې واړه نه راټولیږي، ستا د خونې څراغ هاغسې روښان دی، ژوند نه دی خو د ژوند په نوم روان دی. اخ نو زه دې داسې پرېښودمه چاته، اخ نو زه دې داسې پرېښودمه چاته، چې ولاړې ما خپل ځان ته بې ځوابه، او خپل هر ارمان ته ښکتې سترګې ګورم، او بس لګیا یم تسلي ورکوم ځان ته، دا تیارې د ماښامونو به سحر شي، دا زما هنر به بیا بیرته هنر شي، شاعري به رانه ستا په شان شي ورکه، او غزل به رانه داسې مرور شي، لکه ستا ناڅاپي تګ زما له ژونده، لکه خاورې چې یو دم د چا په سر شي، کور کې ځان داسې پردی احساسومه، لکه څوک چې نابلده چرته ورشي. اخ نو زه دې داسې پرېښودمه چاته، لکه څوک له خپلې مینې نه محروم شي، لکه څوک چې معشوقه ورکړي له لاسه، لکه هر څه وي خو هیڅ در سره نه وي، لکه روح چې په وجود کې مات را مات چې مورې، زه در پسې دغه شانې مات شم مورې.
زه در پسې دغه شانې مات شو. واه 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 ډېر زبردست. مننه. مور خو د ژوند ستره سرمایه یي که نه، او دا چې څوک د لاسه ورکوي واقعا نو د مور مرګ چې دی په د شاعر په تخلیق باندې اغیز پرې باسي. نو دغه نظم واقعا زه یم ځان سره نیولی او خدای دې وکړي چې لکه څنګه چې لوستل کېږي هغسې مې لوستی دی. مننه یوسفزی صاحب، کورودان ښه نظم و. نو اوس به قدرزیوال صاحب ته ور وګرځو، اورېدونکي به د ترنم د اورېدو په تمه وي. نو قدرزیوال صاحب ته یې سهار کلی هم وایو، خپرونې ته هم ستړي مه شئ او د یوه خوږ ترنم د اورېدو په هیله. زه به هم په خپل وار سره یوسفزی صاحب تاسې ته، جناب پردیس صاحب ته او همدارنګه بل میلمه کریم باور صاحب ته او فاروقزی صاحب تاسې ته او د لالهزاره د بیخ خپرونې ټولو ګلونو اوریدونکو ته سلامونه او پښتنه مینه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. کورودان او بعد له سلامه یو دوه بیته دي له ترنم څخه مخکې، وایي اننګي دومره سره په څه سبب دي، اننګي دومره سره په څه سبب دي، عجیبه د جنتونه په غضب دي، او ښکلي مخ ته خامخا سترګې وروړي. ښکلي مخ ته خامخا سترګې وروړي. مننه پردیس صاحب، وایي ښکلي مخ ته خامخا سترګې وروړي، بوراګان خو د ګلونو په مذهب دي، او د ریا زاهدان سپي د دوزخونو. د ریا زاهدان سپي د دوزخونو. مننه یوسفزی صاحب، وایي د ریا زاهدان سپي د دوزخونو، شاعران خو شاګردان د ښکلي رب دي، شاعران خو شاګردان د ښکلي رب دي. د ساحل صاحب بیتونه دی هیله ده چې ستاسو رادیو د اوریدونکو خوښ شي. ډېر بخیر ارشاد. د شپې خبرې مې د شپې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې، د شپې خبرې مې د شپې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې. ما خو پردی مینه د زړه په کور کې نه ساتله، ما خو پردی مینه د زړه په کور کې نه ساتله، ولې مې خپلې محبوبې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې، د شپې خبرې مې د شپې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې، ما نه مې خپلې حوصلې په لاره پرېوتلې، ما نه مې خپلې حوصلې په لاره پرېوتلې، تا نه دې هغه اشارې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې، د شپې خبرې مې د شپې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې. جانان دومره ملامت وې چې ومې لیدې، جانان دومره ملامت وې چې ومې لیدې، قسم دې تا نه دې باندې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې، د شپې خبرې مې د شپې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې. ساحل څه به یادوي زمونږ نه وروسته خلک، ساحل څه به یادوي زمونږ نه وروسته خلک، مونږ نه خو ټولې زمانې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې، د شپې خبرې مې د شپې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې، ترانه لاړلې په دې له یاده وتلې. واه 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 ډېر زبردست، ډېر خوندور غزل
او په ډېر ښه کمپوز باندې کور د ودان قدرزیوال صاحب ډېر زیات خوند یې وکړ او په همدې امید چې د اورېدونکو به هم د خوښې وړ ګرځېدلی. ډیره مننه د قدرزیوال صاحب د انتخاب او خوږ ترنم نه. پردیس صاحب کریم باور صاحب نه به هم غزل واورو، بیا به ته دواړو ملګرو ته خپل انتخابي بیتونه ووایي. نو همداسې دا مننه بیا هم له قدرزیوال صاحب کور ودان بیا به هم راګرځو تاسو ته بل ترنم به راباندې راوروي. نو باور صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، خپرونې ته پخیر راغلی او څه به راوروئ؟ ډېره زیاته مننه پردیس صاحب تا ته، یوسفزي صاحب ته سلامونه، درنو مېلمنو ته. وعلیکم السلام. راغلي دي چې ټول به رک روغي. یو غزل مې نوې لیکلې ده، ډېر وښیي، دا ملګرو ته تاسو ته ډالۍ وي. اورې ارشاد. غزل داسې ده چې دا فرض د دې زړګي ته به د لاره جوړوو. دا فرض ده، دا فرض د دې زړګي ته به د لاره جوړوو، خو وخت به غواړي دا به په کراره جوړوو. ډېر ډېر یو ورځ خو به د خامخا دې غېږې ته درځو. یو ورځ خو به یو ورځ خو به د خامخا دې غېږې ته درځو، یو شپه خو به د خامخا خماره جوړوو. په دې دور کې مړه درې څلور خو لازمي دي. په دې دور کې په دې دور کې مړه درې څلور خو لازمي دي، موږ هسې له یوې نه کلانکاره جوړوو. ډېر ښه. نفرت ده بدبینۍ د ځان نه ښه زغملی نه شو. نفرت دی، نفرت د بدبینۍ د ځان نه ښه زغملی نه شو، ذهنونه موږ هر وخت بیماره جوړوو. نو تا ته څه نو ته ولې سوځېږې پرې باوره. نو تا ته څه نو ته ولې سوځېږې نو تا ته څه نو ته ولې سوځېږې پرې باوره، ګلان به پوربل د چا لپاره جوړوو. ډېره زیاته مننه. ګلاب ردیف والا غزل که در سره ګلابه یو څو بیتونه به واورو. هغه داسې ده چې نه مې د ورځې روح حرام وي نه د شپې ګلابه. نه مې د ورځې روح حرام وي نه د شپې ګلابه، راشه چې زړه مې نور درېږي در پسې ګلابه. ته را رسېږي نه زه نه یم در نږدې ګلابه، در پسې مړه نه شومه نه را پسې مرې ګلابه. موږ زندګي وکړه خو خدای مو راضي نه کولې. موږ زندګي وکړه خو خدای مو راضي نه کولې. موږ بندګي وکړله هسې بې فایدې ګلابه. ته دا بې وخته تقاضې له ما نه ولې کوې؟ ته دا بې وخته تقاضې له ما نه ولې کوې؟ په ما بې وخته قیامت ولې راولې ګلابه. باوره پرېږده چې په زړه مې شو ساړه دننه. باوره پرېږده چې په زړه مې شو ساړه دننه، نور مخکې مه راځه واده دې ماتوي ګلابه. ډېر ښکلی، ډېر ښایسته. فردي صاحب باور صاحب خو دوه غزلونه، یو زما په خوښه یو په خپله خوښه، ډېر خوندور او ته به ورته څه وایې؟ باور صاحب د ژوندۍ ما وختي د خپرونې نه وړاندې داسې د شاعرانو په اړه مو خبرې کولې. د درمان صاحب څو بیتونه مخته راغلل، هغه مې باور صاحب ته ویلي مو، خو بیا یې د اورېدونکو په خاطر او باور صاحب ته او قدرزیوال صاحب ته ډالۍ په تور وایم. دا ستا یوې خندا خبرې ګډې وډې کړې. ستا یوې خندا خبرې ګډې وډې کړې. دا ستا یوې خندا خبرې ګډې وډې کړې، محفل کې چې هر چا خبرې ګډې وډې کړې. او دا ستا یوې خندا مننه. دا ستا یوې خندا خبرې ګډې وډې کړې، محفل کې چې هر چا خبرې ګډې وډې کړې. دا ستا له ناروا کتو مننه لیونیه. څنګه ستا د ناروا کتو مننه. دا ستا له ناروا کتو مننه لیونیه، په ما کې د روا خبرې ګډې وډې کړې. او قصدن می د تقریر په منځ کې چغه کړه چې وا. قصدن می د تقریر په منځ کې چغه کړه چې وا، قصدن می د ملا خبرې څنګه قصدن می. مننه. قصدن می د تقریر په منځ کې چغه کړه چې وا، قصدن می د ملا خبرې ګډې وډې کړې. او لیکچر می د یو ښکلي په ښکلا روان کړې. څنګه لیکچر می د یو ښکلي په ښکلا روان کړې، په زړه کې می ژړا خبرې ګډې وډې کړې. او بلو چې په ذهن می داستا لیونې یادونه نوتې، په ذهن می داستا لیونې یادونه نوتې، نن شپه می تر سبا خبرې ګډې وډې کړې. زه دومره ورخطا نه یم خو تا ته مې نظر و. دې بیت کې ویرې ته ګوره،
زه دومره ورخطا نه یم خو تا ته مې نظر و د سټیج په سر چې ما خبرې ګډې وډې زبردست عجبه دا خبرې شاعر خپله ګډوډۍ او ویره بیا د بل چا کوي او وروستی شعر دی چې د شعر په منځ کې چاکړې به بولالې را شروع د شعر په منځ کې چاکړې به بولالې را شروع دا چا رانه پتا خبرې ګډې وډې کړي او دا ستا یوې خندا خبرې ګډې وډې کړي محفل کې چې هر چا خبرې ګډې وډې کړي دا د قدرت الله درمان صاحب بیتونه ډېر ښه ډېر ښایسته و ډېره مننه خوږو اورېدونکو دغه خواږه بیتونه مو د انعکاس راډیو په لالازار ادبي خپرونه کې واورېدل لا نور هم شته دی چې په وار وار د خپلو میلمنو د خولې واورو او مونږ هم درته یو نیم غزل ووایو تاسې را سره اوسئ میلمانه مو کریم باور صاحب او همت الله فاروقزی صاحب همداراز عرفان الله قدرزیوال صاحب دی اوس به بیا هم د بل میلمه فاروقزی صاحب شعرونه واورو ګورو چې څه به وایي فاروقزی صاحب هرکلی درته وایو ته مستوی مشي په خیر راغلی مننه پردیس صاحب زه هم په خپل وار سره سلامونه تاسو ته او یوسفجي صاحب ته او د انعکاس راډیو اورېدونکو ته او میلمنو ته خوښ یم خوشحاله یم چې نن تاسو سره په لالازار کې ناست یم زه به در سره یو څو بیتونه شریک کړم خو هغې نه مخکې 2 بیتونه وایم چې شراب را سره نشته دی جامونه را سره دي شراب را سره نشته دی جامونه را سره دي مې نون هې دا څو ټکي لفظونه را سره دي ای خیر دی که نه دا بکسه د لاس نه به مې نه اخلي ای خیر دی که نه دا بکسه د لاس نه به مې نه اخلي په دې کې د مکتب څو کتابونه را سره دي غزل دی چې دا چې په سترګو کې د مینې شرارت نه کوي دغه ګلاب ښایي نور مینه محبت نه کوي زه د یادونو ته جانانه غاړه غاړه ورځم مننه پردیس صاحب وایي زه د یادونو ته جانانه غاړه غاړه ورځم خو ستا یادونه یاره ما سره خلقت نه کوي او زما د هر مرض دوا یوازې ته یې جانانه زما د هر مرض دوا یوازې ته یې جانانه په ما سر د طبیبانو طبابت نه کوي او ته خو دا وایې چې ما هیر کړه زما خوږه یاره ته خو دا وایې چې ما هیر کړه زما خوږه یاره خو ماشوم زړه مې یاره ما ته اجازت نه کوي او ما ژړوي هر وخت په نیمو نیمو شپو جانانه ما ژړوي هر وخت په نیمو نیمو شپو جانانه غم ته دې ووایه چې نور دغه عادت نه کوي او دا ورته مه وایه چې ته په مینه نه پوهېږي دا ورته مه وایه چې ته په مینه نه پوهېږي چا درته ویلي فاروقزی د یار عزت نه کوي چا درته ویلي فاروقزی د یار عزت نه کوي ډېر ښایسته ډېره مننه فاروقزی صاحب لتا او پردیس صاحب بل ترنم به م واورو نو اورېدونکي به ورته په تمه وي ستا به د خبرو کې درلویږم پردیس به مونږ ته هغه یو بیت د حبیب صاحب ترنم کې ډېر نه که 2 بیته کې خو لا ښه ده هغه سترګې چې په سر یې زه له ټولې دنیا تېر وم اوس د بل د کور مشال ده زه ناهیله شم که نه شم او طلایي ویښتان یې ګوره پکې سپین تارونه ښکاري نن مې پام شو دا څه حال ده زه ناهیلی شم که نه شم باور صاحب همدا اوس د پردیس صاحب نه همدا بیتونه اورو چې هغه غوښتنه کې هغه رانشي څه ورته وایي په تمه ډېر پاتې نه شو که بیا به د پردیس صاحب ترنم نه وروسته خوږو اورېدونکو قدرزیوال صاحب نه بیتونه مننه خوشحاله اوسې باور صاحب دغه 2 بیتو یاد دې وکړه نه 2 بیتونه به ووایو چې بیا قدرزیوال صاحب ته مو وخت جهان ټول دیوال دیوال دے زناهیل شم کنشم جان ټول دیوال دیوال دے زناهیل شم کنشم ناممکن پکی وصال دے زناهیل شم کنشم نو هغه سترګې چې پر سرې زل ټول دنیا تیر شو سترګې چې په سرې زل ټول دنیا تیر شو هغه سترګې چې پر سرې زل ټول دنیا تیر شو اوس ته بله د کور مشال زه ناهیلی شم که نشه
اوس د بلا د کور مشال دی زناهیله شم کنشم ناممکن پی وصال دی زناهیله شم کنشم نو شاعت عمر گرزیدل همی موس آسان ندی شاعت عمر گرزیدل همی موس آسان ندی نو شاعت عمر گرزیدل همی موس آسان ندی مختتگ هم لوی جنجال دی زناهیله شم کنشم مختتگ هم لوی جنجال دی زناهیله شم کنشم ناممکن پکی وصال دی زناهیله شم کنشم ناممکن پکی وصال دی زناهیله شم کنشم. ډیره مننه پردیس صاحب. سبزستانه او سپیشلی کې ستانه پردیس ډیره زیاته مننه زموږ فرمایش دی او لتانه مننه چې بیرته دی هغه بدرګه دی ول احساسات دی پکې را شریک ډیر مننه کور ودان لتا سي ټولو او اوس به بیا هم د ترنم په طرف را وګرځو او د ترنم خوږو ته به تم شو قدر زیوال سیم نو بل ترنم واورو هم داسې د قدر زیوال سیم نو بیا هرکلی زه به بیا هم په خپل وار سره سلامونه ملګرو ته وړاندې کوم خو دا چې پردیس صاحب کوم ترنم وکړ واقعا چې زه یې خپله اوده کړم ډېر بهترینه ترنم و ښه ترنم چې څوک وکړي سړی ځان نشي ټینګولی نه یوسفزي صاحب ځان ټینګ که نه باور صاحب چې هیمت الله فاروقزی صاحب چې ترنم ویونکی نه دی هم ښایي چې یو څه یې ویلي نو موږ خو بیخي ځان نشو ټینګولی نو حق خو د پردیس صاحب چې هغه ته غوږ وی خو د باور صاحب د خوشحالولو دپاره موږ هم پکې ځینې تکراري ترنمونه زه یادونه کوم چې ته بس باور وکړې چې کله د خوب بستر ته ځم دا ترنم د پردیس د لازمي اورم څو ځله مې ترې غوښتم د معلومات یې راولېږه بله بله ښه یې ویلی دی واقعا یو خو د شعر کمال ډېر ښه دی ډېر ښه لیکل شوی دی ښه طریقه دا شوه مخکې ما ورته میسج وکړو چې ترنم راولېږه او اوس خو یوټیوب کې چې هر سهار ملګری غواړي چې د پردیس ترنم واوري بس دې ترنم سرچ دی کې بس غونډه ډېره ښه اړتیا نشته چې اوس خلک هغه سره بله بله انعکاس راډیو یوټیوب چینل هم جوړ کړی دی درنو اورېدونکو دا هم ښه خبره ده چې باور صاحب موږ ته رایاده کړه او پیج هم لري یعنې فیسبوک پاڼه هم لري نو تاسې کولی شئ چې په خپلو هغه ځیرکو موبایلونو کې سرچ کوئ او دغه پیج او یوټیوب پیدا او خوښې کوئ او کولی شئ نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ تر څو زموږ دغسې ترنمونه چې تاسې موږ نه کله کله اوري ملګري موږ نه غواړي بله بله موږ نه ځینې اورېدونکي غواړي په شخصي فیسبوکونو کې خو دا به ښایي چې د ښه ادرس نه د انعکاس راډیو د ادرس نه ترلاسه کړي او واوري او تر ټولو ښه دا ده چې لالهزار ټوله خپرونه کولی شي دوی د انعکاس یوټیوب چینل له ادرس هم ترلاسه کړي او واوري خبرې زموږ اوږدې قدر زیوال صاحب تاسو ته غوږ کېږو مننه زه درته بیا یو څو بیتونه وایم هیله ده چې بیا هم را سره ستاسې خوښ شي ډېر به ښه شي ډېر به ښه شي زړه سړی له خورې داسې یو څه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږه پکې پیدا شي زړه سړی له خورې داسې یو څه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږه پکې پیدا شي ناز د زړه په وچه دشته یم د ابراهیم غوندې
ناز د زړه په وچه دشته یم د ابراهیم غوندې راشه اسماعیله چې اوبه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي زړه سړی له خوري داسې یو څه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي ستا د کوڅې خاورې ستا په سترګو چاڼو مازه ستا د کوڅې خاورې ستا په سترګو چاڼو مازه خدای خو میرا باندې که رنج پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي زړه سړی له خوري داسې یو څه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي جونی با د زور په زور د ځان په قدر پوه شي جونی با د زور په زور د ځان په قدر پوه شي سر چې د کوکنار غوڅ شي شو د پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي زړه سړی له خوري داسې یو څه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي زړه کې د خیر خوا ډېرې خبرې دي چې وې کړې زړه کې د خیر خوا ډېرې خبرې دي چې وې کړې یاره فکر نه کوم که دا زړه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي زړه سړی له خوري داسې یو څه پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي ماتې چې رشتې شي نو خواږ پکې پیدا شي اسمان پستورو او خخکاریږي نو یلزا د ځمکې سره کسر په پښتنو جانان مزه کوي نه ډېر یلزا د یار زړه صبر ول ګران دي نو یلزا یا په دریابونو کرخي چا جانان ورخلی دینا یلزا کور می د خپلې او مینې وړاندې نو یلزا د چا چې ورانې کورانې مینې ګورم جانان او زړه مې چوينه ډېر ښایسته ډېره مننه باور صاحب ټپې ډېر خوند وکړو واقعا ډېر ښه په دغه سټایل به یا په دغه انداز به ډېر کله وزیري صاحب او خالد صاحب ډېر ټپې کولې هغوی په دې ټپو کې ډېر کار کوي نو هغه د چا خبره ښه تکرار و ډېر ښه و ډېره مننه په غږ خپل ځای کې خوند وکړي که نه مننه دې کوو نو راځه ته څو بیتونه ورته ووایه او له هغې وروسته بیا باور صاحب ته بېرته ور وګرځو ورو ورو د خپرونې هغه وروستۍ شیبې هم دي یو شعر به بیا فاروق زی صاحب بیا خپرونه پای ته رسوو سمه ده پردي صاحب بیا هم له
ملګري قدر زوال صاحب نه مننه کوو. د بشیر باران صاحب څو بیتونه دي، هغه وایي چې لږ ښه شي دا ته نه شي او نه زه شمه کولی، چې لږ ښه شي دا ته نه شي او نه زه شمه کولی، بیا مې زړه شي دا ته نه شي او نه زه شمه کولی. ته پناه په دریابونو رابطې مو پکې ډوبي، ته پناه په دریابونو او رابطې مو پکې ډوبي، چې مې څه شي دا نه ته شي او نه زه شمه کولی. که غروب شي او په بام مې د ماتم رنګونه پاشي، که غروب شي او په بام مې د ماتم رنګونه پاشي، پاس په غره شي دا نه ته شي او نه زه شمه کولی. او ساده کېږه ما نصیب په ژړا چا دی اړولی، ساده کېږه ما نصیب په ژړا چا دی اړولی، یار نه شي دا نه ته شي او نه زه شمه کولی. او دا زنځیر رواج او دا حلقه دامونه، دا زنځیر رواج او دا حلقه دامونه، څه زه سپېره شي دا نه ته شي او نه زه شمه کولی. ډېر مننه. خوندور بیتونه د باران صاحب. ته د ژوندی یوسفزی صاحب نو باور صاحب ستا مینوال به په تمه چې باور صاحب به نور شعرونه راوړي. همین وایي چې موده وروسته بیا د ښار هغه هوټل کې د یخنۍ نه مو د ژامو کړسا خیږي. موده وروسته بیا د ښار هغه هوټل کې له یخنۍ نه مو د ژامو کړسا خیږي، تا مې لاس کې نیولی پوکوي یې، زه احساس کوم چې اوس به مې سا خیږي. الله دوه به داسې دي چې سترګې مې ولوېدې او خوله در پسې بیا ووته، سترګې مې ولوېدې او خوله در پسې بیا ووته، ته به راځې کله زمونږ در پسې سا ووته. زه چې روان شوم نو هیڅ چاره ایثار نه کړم، زه چې روان شوم نو هیڅ چاره ایثار نه کړم، ته چې روانه شوې نو تا پسې دنیا ووته. غزل داسې ده یوسفزیه، که مې په مړ وجود کې ساره ولی رای ولا، که مې په مړ وجود کې ساره ولی رای ولا، که مې په مړ وجود کې ساره ولی رای ولا، هغه جنۍ که راته بیا راولي رای ولا. خدایا د مور یوه ویښته ته مې زیان مه اړوه، خدایا د مور یوه ویښته ته مې زیان مه اړوه، په ما که هر څنګه بلا راولي رای ولا. که د چا زړه خوشحالوي نو غاړه ورکه جنۍ، که د چا زړه خوشحالوي نو غاړه ورکه جنۍ، د چا په شونډو که مسکا راولي رای ولا. ژونده که ما باندې احسان کوي نو مه یې کوه، ژونده که ما باندې احسان کوي نو مه یې کوه، عشقه که ما پورې خندا راولي رای ولا. اوس که ته ما پسې مړ کېږې بېرته نه راګرځم، اوس که ته ما پسې مړ کېږې بېرته نه راګرځم، اوس که ته ما پسې دنیا راولي، اوس که ته ما پسې مړ کېږې بېرته نه راګرځم، اوس که ته ما پسې دنیا راولي رای ولا. ډېره زیاته مننه. ډېر ښکلی، ډېر ښایسته. له تا مننه قدرمن باور صاحب، واقعا ډېر ښایسته بیتونه دي ویل. پردیس صاحب د باور صاحب یو بیت زما په دې ذهن کې هغه د چا خبره هسې سب غوندې دی، وایي چې ما دسمال درته لیږه وړوکی ورور مې، ځواني مرګ زما په خوله نه شو ماښام شو. نو دا به فاروقزي صاحب ته ډالۍ وي او د هغه نه به غزل واورو. فاروقزی صاحب نو مهرباني. مننه. یو څو بیتونه مخکې وایم چې زړه سره دغه فیصله مې وکړه ومې ژړل، زړه سره دغه فیصله مې وکړه ومې ژړل، ستا د یادونو جنازه مې وکړه ومې ژړل. او تا چې ویل ستا زندګي څه بې معنا غوندې ده، تا چې ویل ستا زندګي څه بې معنا غوندې ده، ځان وژنې اراده مې وکړه ومې ژړل. او نور د چا یاد کې میکدې ته نظم نسکم شراب، نور د چا یاد کې میکدې ته نظم نسکم شراب، بس د نور خپل رب ته سجده مې وکړه ومې ژړل. غزل دی چې راځي چې مینه وکړو ژوند وکړو ټپه جوړه کړو، راځي چې مینه وکړو ژوند وکړو ټپه جوړه کړو، په دغه ښار کې رڼا راولو ډیوه جوړه کړو. او مشره د جنگ او نفرتونو نه به مخ اړوو، مشره د جنگ او نفرتونو نه به مخ اړوو، مشره د مینې به یو لویه قافله جوړه کړو. او د نفرت اور به مړ کړو کر د محبت به وکړو، د نفرت اور به مړ کړو کر د محبت به وکړو، د مینې ټکو نه به لویه فلسفه جوړه کړو. او چې لاسونه زموږ د خوار ملت په وینو سره دي، مننه چې لاسونه زموږ د خوار ملت په وینو سره دي، غواړو هغه نه هم د خپل وجود ټوټه جوړه کړو. او ننی همزولو ته ګودر کې دا خبره وکړه،
نن یې همزولو ته ګودر کې دا خبره وکړه شال مې راوړم چې پاروکزي ته ترې شمله جوړه کړو شال مې راوړم چې پاروکزي ته ترې شمله جوړه کړو. سبزیه یو جلی وی چې سوای عمر مې بس دغه و چې تیر په دغه رنګ شلو یو خواهش کې یو ارمان کې یو جنون کې یو لټون کې بس پتا پسې جانانا زما په خیال کې ته وې زما په خوب کې ته وې زما په زړه زما زیګار زما نظر کې ته وې نو ځکه ما در پسې څنګه لارې سارا کړلې تیارې رڼا کړلې شپې مې سبا کړلې په دې لټون کې ګلا کله خندلې مې دي کله ژړلې مې دي د وسوسو په ټال کې کله زنګلې مې دي ستا په تلاش کې جانا ما خپل ژوندونو بیلو سترګې نظر زړه او زیګر مې بیلو زیړ ما زیګر سکڼی ماښام او سپین سحر مې بیلو. ډېر ښه ډېر ښه. زه او پردیس درته څه وایو ورته غوږ شه ځکه چې ته چې ترنم کوې نو موږ خو باید خامخا وکړو. پردیس صاحب زه ځم ته راپسې راځئ زه دې پوهېږم هم نه چې څه وایم. صحیح ده صحیح ورځه نو بس زه درپسې ما دا به باور صاحب ته ډالۍ مهرباني. دنیا ډېره د مکاره و زما د مینې یاره دنیا ډېره د مکاره و زما د مینې یاره و زما د مینې یاره دا بنګړي دالو پټدا دا بنگړي دالو پټدا دا بنگړي دالو پټدا دا بنگړي دالو پټدا مراوړي ستل پرا وزما میرا دنیا ډېره د مکاره و زما د مینې یاره و زما د مینې یاره زما تا ته انتظار وي 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 له اتوار تر اتوار و زما د مینې یاره دنیا ډېره د مکاره و زما د مینې یاره و زما د مینې یاره و زما د مینې یاره. دا د نافهمۍ شعرونه غزلې دي او چې اورېدونکو ته یې وایو په خپل ځای له باور صاحب مننه یوسفزۍ صاحب له تاسې مننه. ترنم نن زده کړم چې ما لا په ژوند کې ترنم نه و کړی. بالکل متاثر شو نه یې خپله ترنم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اورېدونکو ته به هم دا خبره واضحه کړو زما د باور صاحب هغه ادبي او فکري ملګرتیا ده
پخوا نه یعنې نن نه 10 کاله مخکې چې موږ بهیرونو کې یو ځای کېدلو د ډېر وخت د غونډو انانسر هم پاتې شوی ویان پاتې شوی دی ډېر ښه انتخاب لري ډېر ښه هغه لري موږ ډېر کله هلته مجبورولو چې ترنم وکړي خو ترنم یې نه دی کړی واقعا دا خبره زه ورسره منم او تاسې به هم راسره منئ نو خوږه اورېدونکو دغه دی په دغه خپرونه کې یو نوښت دا وشو چې کریم بابر هم ترنم وکړه او قدرزیوال صاحب نه په خپل ځای همداراز فاروقزي صاحب نه خپل پردیس نه قدرمن جمیل وصال صاحب نه هم مننه کوله تاسې هم چې د خپرونې د پیل نه تر پیله موږ سره وئ تر بلې چې بیا ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږو تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارو هر چیرې چې اوسئ ښاد او اباد اوسئ